د ژوند خاموش تصویرې په سینه باندې تکیه کړم. سلام علیکم. جوړ په خیر شه بخیر. یو نیم سل جوړه خرڅوم، یو 200 ها دا دانه په څو؟ دا دانه په 3 روپۍ. ها په دې 3 روپۍ باندې بیا څه کېته؟ په دې باندې کور چلے؟ بس گزاره به کو کنه. څنګه د درس وې ته؟ ها دا د لور ده؟ مکتب کې ده. ها مکتب کې ده. ها دا ټول څو دانی دي چې سه؟ دا به تقریبا زکه یخنیم ده، ژمه ده او روزم را روانه ده. منګ زې دا غندنه بدر نه زواله ما الله پوسه یو څو دانی به والو کور ته به وسپره. ها دا خو ډیر څه کوي په دمانه. خو زه خیر بیا ما ما دا پر کې کوي او شای. ها دا و چیرته وړې ته؟ دا ورو بازار ته. ها دغه څو پاتې کیږي درته دا ټول خرڅه کیو دې کې په ولا ته ونم کړای. شکر دې یعنی نو شکر باندې کو یو نیم سال 200 یو سولشل ها سال دا ټول 100 روپۍ کیږي. یو 300 د نیو شو شنو الله شکر. به دې کې 100 روپۍ پاتې کیږي درته. دې باندې یو نیم سال الله مې ربونه یو نیم سال دا یو نیم سال روپۍ به کور په چلې څو پامیل دي دي کې نو خرڅنه کما څه وای ولا کوشي نو شکر باندې تو غلا. ها او څه مرتي ما چې کېږم نه کوم په دې ته ون یا مو صفر مصالح کلم کو. دا شکر وستل د افغانانو خصلت دی الحمدلله. ښه ټول افغانان بیخي شکر گزار خلک دي. هو نو د سی بوکو مې زه غندنی تمزړو شو مې به سپیره کوي لپاره دا چې ټول ته حساب کې 100 روپۍ شولې یو 300 روپۍ بشي. یو 300 شو خو بشي. ها به دا خرڅ کې به سبا راځي دغه کوي خاندونه نور وړي. ښه چاري کې خرڅه ده. ها څو فامیل لري څو ماشومان دي چې شپږ مې ماشومان دي. ها یو دې مې چې سره ها نو اته کسان به په دې باندې ساتي ته والله ساتي. نو مقصد گزاره کو کنه په دې کېږي په دې غلا کې کور کراو شي مشتیا ده ولا کې پوشي سلوز کور کراو. ته غیرتی سړی او غیرتی شخص چې دومره غیرت کوي سوال نه کوي هغه د کاروبار کوي او ماشومان ته کده سی وشي چې مسا خبره دا درنه زو اخلم کنه او نن به ته خوشاله شې د مزدورین د اخلاص کم د 500 روپۍ در کم ولاړ شي خوشاله شي الحمدلله. خوشالي وکړو د خو یو ورځ چې دمه وکي کور کې او کده چې څوک پیدا درته چې زه دمه وکا نو خو اول ته نه خوشالېږي. ها طبعا حتما خوشاليږي سړی نو د سبو کې عجیب بابا خدا به تماته او خلطه کې واچې دا به در نظر ټوله والما صحیح ده ټول مو څه کې لګ واخلا ما که صحیح ده خزه لګي به والم یو څو ګډې به در نه والم زه به یو څو ګډې در نه والم نو 500 روپۍ به بس چلو 500 غنا چلو 500 ګډې به 500 بسي ډېر دي زه چې ته دومره تکړه سړی نه بس الله تعالی عزت ورکړي. موږ همیشه د مستحق اشخاصو پسې ګرځو. هغه اشخاص چې هغه په کور کې څه نه لري ته زموږ ورور یې او روژې ته دې شی په اخیستې که نه خو زه بس یو مسلمان د الله یم راغلی یم درته نو هغه د روژې ته شی سودا اخیستې او د ژمي ته چې لرګي مرګي چې د اخیستې و که نه نو زه حاجي بابا زما طرف نه دام ویسه داسې فکر وکړو چې ما درنه ټولې واخیستې صحیح دی که نه ته به داسې کار وکړې که نه ته به داسې کار وکړې چې دا به داسې غریب خلک به شاید مخې ته درته راشي چې نه لري والله رویایي دې نشي په خدای ورکړي مې دي. ښه داسې به وکړې نن به د 3 روپیو 3 ګېډې ورکوې 3 روپۍ یعنې ګېډې په 1 روپۍ ګېډې په 1 روپۍ ګوره اوس هم 200 په نه اوس 100 روپۍ دا ګېډې دا ګېډې زه په 3 روپۍ ښه 3 روپۍ ښه ته به دا واده ما سره کې دا ګېډې به دانه په 1 روپۍ خرڅې صحیح ده که نه دا به ټول په 1 روپۍ خرڅ کړي د دې پیسې به هم تاسو ته موږ جوړه 15 چلوګي مې اخلو جوړه بیا د پرو ګرغه به ته وړه کی کوي نه دا ولا په 1 روپۍ هغه کې د جلبون خو زه ته نن د شکار وکنن یو صدقه وکا ځکه یخنیم د باران موري باران هم د یخنیم د دا بنن ته 3 روپۍ د مخکې خرڅول نن به په دې غریب وي 1 روپۍ خرڅ کړي صحیح ده جمعه ورځ هم دا سبا جمعه شپه پر زو به ورته پرین بدا کار وکا بلې خونه برکت بلې خونه د راغلی درته کنه صحیح ده نو تا ته به زه در کومه دی بلې خونه صحیح ده
1 2 3 4 5 دا 15000 افغانۍ زما طرف نه صحیح دی بدواوی کوه دا به د الله درزا په خاطر ورکې صحیح دی صحیح شو بچیا کور ته ډایرکټ لاړ شي او بس کرارې دمه وکړي زه الله دې خیر کړي الله دې په ټول افغانستان په ټول مسلمانانو دنیا ورحمېږي د ژوند خاموش تصویر په سینه باندې تکیه کړم د ژوند خاموش تصویر په سینه باندې تکیه کړم سلګي ورته کوم زه په تور نیمه شپه کې اوسېږم پاک خدای د